په سلامونه او نیکو هیلو مارکلی کوم. خدای دې کې سروغ او جوړ به یاست. نن ورځ غواړم ستاسو سره د سیلف انوالیډیشن یا هم د ځان رد کول یا هم د ځان بې اعتباره کولو په اړه باندې خبرې وکړم چې دغه سیلف انوالیډیشن چې ته ویل کېږي د دغه هغه لاملونه چې دي، یعنی ولې موږ ستاسې خپل ځان بې اعتباره کوو، خپل ځان رد کوو، د دغه هغه لاملونه چې دي. او بله دا خبره ده چې دغه د سیلف انوالیډیشن یا هم د ځان بې اعتباره کول یا هم د ځان رد کول هغه اغېزې چې دي او څه رقم کولی شو دغه مشکل حل کړو، یعنی د دغه مشکل هغه حل لارې چې دي. نو اول به راسم دې ته چې دغه سیلف انوالیډیشن چې ته ویل کېږي یا هم د ځان بې اعتباره کول یا هم د ځان ردول په څه معنا باندې ده. سیلف انوالیډیشن یا هم د ځان بې اعتباره کول یا هم د ځان ردول په دغه معنا باندې ده کله چې موږ ستاسې خپل احساسات، خپل تجربې، خپل فکرونه رد کوو، بې اعتباره کوو، ارزښت نه ورکوو او موږ ستاسې داسې فکر کوو چې دغه زموږ ستاسې احساسات، زموږ ستاسې فکرونه او زموږ ستاسې تجربې چې دي غلطې دي، بې ارزښته دي او زه باید دا ډول احساس ونه کړم. نو دې ته ویل کېږي سیلف انوالیډیشن. مثلا ته خپل ځان ته وایې چې زه باید د خفګان احساس ونه کړم، زه باید د تشویش احساس ونه کړم یا زه باید نظر شریک نه کړم. دغه ته ویل کېږي سیلف انوالیډیشن. یعنی ته داسې فکر کوې چې دغه زما فکر، زما احساسات دي دغه بې ارزښته دي، هېڅ اعتبار نه لري او زه باید په دغه ډول باندې احساس ونه کړم، په دغه ډول باندې فکر ونه کړم ځکه زما احساسات مهم نه دي، زما فکرونه مهم نه دي. نو دغه ته ویل کېږي سیلف انوالیډیشن. د مثال په ډول سره ته له یو چا سره خفه کېږي، نو کله چې خفه سې ته بیا ځان ته دا یایې چې زه باید خفه نه سم، زه ولې دغه احساس کوم، زه کمزوری یم چې دغه د خفګان احساس کوم. نو دغه ډول حالت ته ویل کېږي سیلف انوالیډیشن یا هم د ځان بې اعتباره کول یا هم د ځان بې ارزښته کول. دغه ته ویل کېږي سیلف انوالیډیشن. اوس راځو دې ته چې دغه د سیلف انوالیډیشن یا هم د ځان بې اعتباره کولو هغه لاملونه چې دي، ولې موږ ستاسې له داسې حالت سره مخامخ کېږو چې موږ خپل احساسات، خپل تجربې، خپل فکرونه بې ارزښته ګڼو، بې اعتباره یې ګڼو او هغه له پامه غورځوو. نو څو عوامل دي چې موږ ستاسې له داسې حالت سره مخامخ کېږو چې موږ ستاسې خپل احساساتو ته ارزښت نه ورکوو، خپل فکرونو ته ارزښت نه ورکوو او دغه خپل فکرونه، خپل احساسات صحیح نه ګڼو او له پامه یې غورځوو. اول چې دا هغه ماشومتوب ده، یعنی کله چې موږ ستاسې په ماشومتوب کې داسې روزل سوي، موږ ته ویل سوي ته باید قوي واوسې، ته باید هېڅ خفه نه سې. نو په داسې یو حالت کې موږ ستاسې خپل احساسات له پامه غورځوو او خپلو احساساتو ته پام نه کوو ځکه موږ ستاسې ته دا را زده کړل سوي دي چې موږ ستاسې باید همیشه قوي واوسو، باید موږ ستاسې خپل احساسات ښکاره نه کړو. نو دغه هغه اول عامل ده چې موږ ستاسې له یو داسې حالت سره مخامخ کېږو چې خپل احساسات له پامه غورځوو او یا هم هغو ته ارزښت نه ورکوو یا یې بې اعتباره کوو. دویمه خبر چې ده کمپیریسن یا هم پرتله ده. کله چې موږ ستاسې ځان له نورو خلکو سره پرتله کوو او مقایسه کوو نو موږ ستاسې داسې فکر کوو چې زه باید دا ډول احساس ونه لرم ځکه نور خلک تر ما ډېر مشکلات لري، تر ما په ډېرو ستونزو کې دي، نو زه باید د ستړیا احساس ونه کړم، د خفګان احساس ونه کړم. نو دغه هغه دوم لامل ده چې موږ ستاسې خپل احساسات بې ارزښته کوو، هغو ته اعتبار نه ورکوو یا هم خپل احساسات له پامه باسو. او بله خبره دا ده چې موږ ستاسې له قضاوت څخه ویره لرو، یعنی په دې معنا چې که چیرې موږ ستاسې خپل احساسات ښکاره کړو، په کوم ډول چې موږ ستاسې احساس کوو هغه خلکو ته وښیو، نو موږ داسې فکر کوو چې خلک به په موږ باندې ښه قضاوت ونه کړي، یعنی خلک به داسې فکر وکړي چې موږ کمزوري یو، موږ همیشه له ستونزو سره مخامخ یو. نو دغه هغه دریم لامل ده چې موږ ستاسې اکثره وخت خپل احساسات له پامه غورځوو یا هم هغو ته توجه نه کوو. او بله خبره دا ده چې پرفیکشنیزم یا هم کمالګرایي ده، یعنی کله چې موږ ستاسې همیشه داسې فکر کوو چې زه باید همیشه په کنټرول کې یم، زه باید خپل احساسات کنټرول کړم، زه باید خپل ځان کمزوری ونه ښیم، یعنی زه همیشه باید په ځان باندې کنټرول ولرم او په ما کې باید هیڅ غلطي نه وي. نو دغه هغه عوامل دي چې موږ ستاسې اکثره وخت خپل احساسات له پامه غورځوو او هغو ته پام نه کوو او یا هم بې اعتباره کوو. سیلف انوالیډیشن چې ده یا هم د ځان
بې اعتباره کول چې دا یو سایکل یا هم دوران لري. موږ اوس تاسې یو احساس کوو، مثلا ځینې وخت د خفګان احساس کوو، نو د دې په ځای باندې چې هغه احساس ومنو چې موږ اوس تاسې واقعا د خفګان احساس کوو یا هم تشویش احساس کوو، موږ اوس تاسې په هغو باندې قضاوت کوو. یعنې موږ اوس تاسې په ځان باندې قضاوت کوو چې زه ولې د خفګان احساس وکړم، زه ولې دومره کمزوری شم چې اکثره وخت د خفګان احساس کوم. نو د دغو په نتیجه کې کوم احساس کوو هغه له پامه غورځوو، هغو ته هېڅ توجه نه کوو، د دې په ځای باندې چې هغه حل کړو، هغو ته یوه حل لاره راوباسو. کوم ډول چې موږ اوس تاسې احساس کوو هغه له پامه غورځوو، هغه بې اعتباره کوو. چې په داسې یو حالت کې موږ اوس تاسې نور احساسات هم نور قوي کېږي، یعنې د دې په ځای چې هغه مشکل هم حل کړی، هغه مشکل هم له منځه وړی، زموږ اوس تاسې دغه احساسات چې دي نور قوي کېږي. نو په دغو حالات کې موږ اوس تاسې نور هم ډېر بد احساس کوو. نو دغسې د یو سایکل یا دوران لري چې موږ اوس تاسې یو احساس کوو، له هغو وروسته د دې په ځای چې هغه احساس ومنو، په هغو باندې قضاوت کوو، په ځان قضاوت کوو چې زه ولې داسې احساس وکړم. د هغو په نتیجه کې موږ اوس تاسې احساسات نور هم زیاتېږي او موږ اوس تاسې له هغو څخه بدتر احساس کوو. نو دغه د سیلف انوالیډیشن یا هم د ځان د بې اعتباره کولو یا هم د ځان د ردولو هغه سایکل یا هم دوران ده. اوس راځو دې ته چې دغه د سیلف انوالیډیشن یا هم د ځان بې اعتباره کول یا هم د ځان رد کولو هغه اغېزې څه شی دي. یعنې که چیرې موږ ستاسې له داسې یو مشکل سره مخامخ یو چې همیشه خپل احساسات له پامه غورځوو، هغو ته اعتبار نه ورکوو، هغو ته ارزښت نه ورکوو، نو موږ ستاسې به له کومو تاثیراتو یا له کومو اغېزو سره مخامخ یو. اوله خبره دا ده که چیرې موږ ستاسې خپل احساساتو ته ارزښت نه ورکوو، له پامه یې غورځوو، نو موږ ستاسې به همیشه په تشویش کې یو. یعنې د دې په ځای باندې چې هغه احساس ومنو، د هغو لپاره حل لاره پیدا کړو، موږ ستاسې هغه قضاوت کوو، له پامه یې غورځوو، نو موږ ستاسې په داسې حالت کې د تشویش احساس کوو، همیشه په تشویش او خفګان کې یو. نو د دغو په نتیجه کې موږ ستاسې په ځان باندې اعتبار یا په ځان باندې هغه کوم اعتماد چې ده یا د ځان هغه ارزښت ده هغه هم کمیږي. یعنې موږ ستاسې خپل ځان ته ارزښت نه ورکوو، له خپل ځان سره هم اړیکه پرې کېږي، نو بیا زموږ ستاسې ځان چې ده ډېر ارزښت د موږ لپاره نه لري. نو دغه هغه اغېزې دي. بل خبره دا ده چې موږ ستاسې له اوور تینکینګ یا هم له ډېر فکر سره مخامخ کېږو. یعنې کله چې په کوم ډول باندې موږ احساس کوو او هغه نه منو او هغه بې ارزښته کوو، نو موږ ډېر فکر کوو. یعنې همیشه ځان ته دا چې زه ولې دا فکر وکړم، زما فکر غلط ده، زما احساسات غلط دي، زما احساسات مهم نه دي. نو په داسې یو حالت کې موږ ستاسې ډېر فکر کوو چې دا هم ځان ته یو مشکل ده چې موږ ستاسې مخکې بحث پرې کړی و، چې په داسې یو حالت کې موږ ستاسې ایموشنل کنفیوژن یا هم د احساساتو له ګډوډۍ سره مخامخ کېږو. یعنې په کوم ډول چې موږ ستاسې احساس کوو هغه نه منو، نو په داسې یو حالت کې زموږ ستاسې احساسات ګډوډ دي. موږ په حقیقي ډول سره یا هم په رښتیني ډول سره نسو ویلی یا هم نسو ښکاره کولی چې زه په کوم ډول احساس کوم او هغه ومنم. نو دغه هغه اغېزې دي کله چې موږ ستاسې خپل ځان بې اعتباره کوو یا هم خپل ځان ته ارزښت نه ورکوو، نو دغه د هغو بدې اغېزې دي. اوس راځو دې ته چې د سیلف انوالیډیشن یا هم د ځان د رد کولو یا هم د ځان د بې اعتباره کولو هغه حل لارې څه شی دي. یعنې څه رقم کولی شو له سیلف انوالیډیشن یا هم له دغو مشکل څخه ځان خلاص کړو چې ځان ته ارزښت ورکړو، خپل احساسات ومنو. ناول دغه داسې نیم یور فیلینګ، خپل احساسات به څه رقم کې هغو ته به نوم ورکړي چې زه څه رقم احساس کوم، زه د خوشحالۍ احساس کوم، زه د خفګان احساس کوم، زه کوم ډول احساس کوم. صحیح ده؟ یعنې کله چې هغه خپل احساس یا خپل احساسات دې وپېژندل، نو بیا ته کولی شي له هغو وروسته هغه څه رقم کې ومنې چې زه واقعا یا د خفګان احساس کوم، احساس کوي. نو له هغو وروسته موږ ستاسې کولی شو چې هغه مشکل څه رقم کړو، حل یې کړو. کله هم چې احساس وپېژنو، له هغو وروسته هغه موږ ستاسې منو او له هغو وروسته موږ ستاسې حل کوو. کله هم چې هغه کوم احساس موږ ستاسې منلی ده، نو په دغو اساس باندې موږ ستاسې په ځان باندې قضاوت نه کوو. یعنې د دې په ځای باندې چې موږ ستاسې ووایو چې زه باید د خفګان احساس ونه کړم، زه باید کمزوری نه یم، زه باید په دا رقم احساساتو باندې برلاسی شم،
نه، ته په ځان باندې قضاوت نه کوې، ته ځان ته داسې وایې چې دغه شیان چې دي عادي خبره ده، ژوند چې ده لوړې ژورې لري، ځینې وخت انسان ښه احساس کوي او ځینې وخت انسان ښه احساس نه کوي. نو په دې ډول سره موږ ستاسې کولی شو چې په ځان باندې قضاوت یا هم ځان ملامتول پرېږدو او هغه احساسات ومنو. او بله خبره دا ده، موږ ستاسې باید له ځان سره په داسې ډول سره خبرې وکړو لکه له یو ملګري سره چې خبرې کوو. یعنې د دې په ځای باندې چې موږ ستاسې خپل ځان ملامت کړو، خپل ځان ته سختې خبرې وکړو، نو دغه موږ ستاسې نور هم خرابوي، نور هم له مشکل سره مخامخ کېږو. نو موږ ستاسې باید له ځان سره داسې خبرې وکړو په ډېر ښه ډول سره، په ډېر آرام ډول سره، لکه موږ ستاسې له یو ملګري سره خبرې کوو. یعنې خپل ځان ته ښې خبرې وکړو، آرامې خبرې وکړو او په ښه ډول خبرې وکړو، ځکه زموږ ستاسې سره هېڅوک هم دومره خبرې نه کوي لکه موږ یې چې له خپل ځان سره کوو. نو په دې خاطر موږ ستاسې باید له ځان سره مهربانه یو، له ځان سره په ښه ډول خبرې وکړو او له خپل ځان سره ښې اړیکې ولرو. نو په دې ډول سره موږ ستاسې کولی شو چې دغه د سلف انوالیډیشن یا هم د ځان د بې اعتباره کولو یا هم د ځان د رد کولو په مشکل باندې موږ ستاسې برلاسي شو. یعنې په دې معنی چې زموږ ستاسې احساسات، فکرونه او تجربې چې دي غلطې نه دي، بې ارزښته نه دي، دا خپله یو ارزښت لري او دغه باید موږ ستاسې ومنو. نو سلف انوالیډیشن یا هم د ځان بې اعتباره کول یا هم د ځان رد کول په دې معنی کله چې ته خپل ځان خپله د ځان لوی منتقد جوړ کړي نو دوی ته ویل کېږي سلف انوالیډیشن یا هم د ځان بې اعتباره کول یا هم د ځان رد کول.